بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. د ملي تلویزیون معززو کتونکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. د خلاصون لار خپرونې ته مو زه صافی هرکلی کوم. قدرمن او درون میلمه هم را سره دی په سټوډیو کې شیخ صاحب محمد عزیز الله المظهري د سترې محکمې د دارالفتاء عمومي رئیس صاحب را سره په سټوډیو کې دی. دوستانو، د خلاصون لار خپرونه چې نوې د خپرونه ایجاد شوې ده په ملي تلویزیون کې، نو په دې خپرونه کې معمولا شیخ صاحب به را سره میلمه تل او ستاسو قدرمنو لیدونکو پوښتنې هم ځان سره اخلو او ستاسو د پوښتنو مطابق شیخ صاحب به تاسو ته ځواب درکړي. موږ سره د اړیکې هغه شمیره او د واتساپ شمیره زموږ د ټلیفون شمیره او همدارنګه زموږ ایمیل اډرس د ټلویزیون په سکرین باندې تاسو لیدلی شئ. خپلې پوښتنې موږ سره شریکې کړئ، خپل نظریات موږ سره شریک کړئ. نو د خپرونې په غنامندي کې، د خپرونې په ښایسته توب کې به موږ سره همکاري وکړي. د تیرې اونۍ پوښتنې چې را سره یاداشت شوي دي او اخیستې دي د واتساپ نه او همدارنګه د ایمیل اډرس له لارې چې تاسو رالیږلي دي، لطف هم کړی. دغه پوښتنې موږ ځان سره یاداشت کړي دي. شیخ صاحب به تاسو ته ځواب درکړي. شیخ صاحب محترم، سلام تاسو ته. ستړي مه شئ، په خیر راغلی سټوډیو ته. کور مو ودان چې وخت مو زموږ په اختیار کې راکړئ او راغلی دلته. سلامت اوسئ. شیخ صاحب محترم، د خپرونې عمومي موضوع زموږ علم ده. په علم باندې بحث کوو. نو د دې ترڅنګ موږ سره د قدرمنو لیدونکو د ګرانو هیوادوالو پوښتنې هم دي چې هغه به هم د خپرونې په خلاو کې تاسو نه به مطرح کړو. تاسو به بیا ځواب راکړئ انشاءالله. ډېره مننه. علم په اړه باندې که خپله مقدمه ووایي جناب شیخ صاحب چې علم یعنې څه، فضیلت د علم څه دی، اهمیت یې څه دی؟ مهرباني. الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. دا داسې یو پوښتنه ده چې جواب ته خو عموما ضرورت نه لري، ځکه علم دا نفع محض د انسانیت ژوند او د دې کمال او ارتقا دا د علم نه بغیر کیدای نشي. دقیقا. او زمونږ او تاسو مبارک دین د قرآن عظیم الشان ابتدایي آیات چې سړی مطالعه کی، اول چې نزول د کومو آیاتو راغلی د هغې بنام په علم. دقیقا. اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دیزی کې د لیک او د لوست چې دا اسباب د پاره د علم دي، د هغې اهمیت قرآن عظیم الشان بیان کړی. قرائت چې دی دا لوست دی او قلم چې دی دا لیک دی. لیک او لوست دا اسباب د علم دي. د علم ارتقا، د علم نشر او د علم پایښت دا په لیک او په لوست باندې کیږي. بناءً شریعت مطهره کې د علم د پاره ډیر زیات تحزیزات راغلي. که موږ او تاسو د احادیثو ذخیرې ته متوجه سو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو واضحو الفاظو باندې د علم د طلب ذکر کړ، او قرآن عظیم الشان کې د علم او د علماو فضیلت دا په ډیرو واضحو الفاظو باندې ذکر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. څوک چې د خپل کور نه د علم په طلب کې ووځي، فهو في سبيل الله، دی د الله په لار کې دی. عموما محدثین چې فی سبیل الله ذکر کوي جهاد ترې مراد وي. یعنی مطلب دا چې دغه طالب العلم چې د علم د پاره اووت د کوره خپل خواهشات پرېښودل، خپلې غوښتنې پرېښودې، د علم د طلب د پاره سفر شروع، دا داسې لکه یو مجاهد چې د خپل وطن په سرحداتو کې په سنگر کې د دشمن مقابلې ته ناست او د هغه د پاره څومره اجر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها. یوه شپه یا یوه ورځ
د الله په لار کې د جهاد په لار کې پیره کول دا د دنیا او د ما فیها نه غوره ده. یو حدیث کې راځي لغدوة فی سبیل الله او روحة خیر من الدنیا وما فیها. نیمه ورځ د جهاد په لار کې تلل دا د دنیا او د ما فیها نه دا غوره دي او دا بهتر دي. او دغه طالب العلم دغه د علم په طلب کې یو څوک د کوره اوزي، نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې د دقه دی حتی یرجعا تر څو چې فارغیږي. نو دا د علم هغه اهمیت دی، د علم هغه سعادت دی. موږ او تاسو ته پکار دي چې خپل جامعې کې علم عام کو. د ټولو مشکلاتو او د ناخوالو اساس دا جهل دی. د علم جناب شیخ صاحب عفو غواړم، د علم د فرضیت په اړه باندې که ووایي چې کوم علم فرض ده؟ آیا ټول علوم په انساني ټولنې فرض دي، په مسلمانې ټولنې فرض دي؟ دلته خو د فرضیت درجه خو دا معنا ده چې دا د عبادت درجه ولري. فرض به ورته وایي. موږ چې فرض وایو، واجب وایو، سنت وایو، مستحب وایو، دا فقهي احکام دي. نو کوم چې د انسان ضرورت دی دا ور باندې فرض دی، د هغې نه څوک انکار نشي کولی. اوس مثلا په یو چا باندې بالغ د لمونځ فرض دی، نو د دې لمونځ علم ور باندې فرض دی. یو څوک مالدار دی، غني دی، په هغه باندې شرعاً زکات فرض شو، په ده باندې دغه زکات علم چې دا ور باندې فرض دی. یو سړی بالغ شو، په هغه باندې روژه فرض ده، نو د دغه روژې علم هم په دغه سړي باندې فرض دی. یو سړی تجار دی، تجارت کوي، دی غواړي چې خپل پیسو ته رشد ورکړي، خو مسلمان دی، مکلف دی، په ده باندې د دې تجارت علم فرض دی چې باید د حلال علم مال وګټي او د حرام نه ځان وساتي. یعنی هر هغه علم ته چې یو انساني ټولنه، یو مسلمانه ټولنه ضرورت لري، هغه فرض ده په هغې ټولنې باندې. خو لیکن دلته فروض دوه قسمه دي، یو ته موږ فرض عین وایو او یو ته موږ فرض کفایي وایو. فرض عین دا معنا چې په هر یو باندې فرض ده، او فرض کفایي دا معنا چې په علاقه کې یو څوک دغه فریضه ادا کړي، د هغه نورو غاړه ور باندې خلاصیږي. لکه موږ تاسو په ساده الفاظو چې عام ملګري مور باندې پوه شي، د جنازې لمونځ ټول ور باندې پوهېږي چې دا فرض کفایي دی. نو که چېرته د یو کلي نه یو کس لاړ سي او په دې جنازه کې شرکت وکړي، د دې نورو مسلمانانو غاړه ور باندې خلاصه شو. خو که چېرته یو مړی په یو ځای کې پروت وي او هېڅوک یې د جنازې لمونځ ونه کړي، نو خو دا ټول ور باندې ګناهګار دي. دغه دواړه ډولونه د فرض شیخ صاحب دا څنګه موږ په علم کې تطبیقولی شو؟ یعنی فرض عین او فرض کفایي. خو دغه ځای ته موږ راځو. نو کوم شی چې د سړي خپل ضرورت دی، چې دا د هغه خپل ضرورتونه دی ور باندې پوره کوي، نو دا اندازه ور باندې فرض عین ده. او دا چې دی باید د بل چا ضرورتونه ور باندې پوره کړي، دا ور باندې فرض کفایي ده. لکه اوس مثلا یو مولوي صاحب دی یا یو طالب العلم دی، یو عام مسلمان دی، هغه پیسې نه لري، تجارت نه کوي، دکانداری نه کوي، په تجارت کې برخه نه لري، نو د باندې د تجارت علم دا فرض نه دی. خو د باندې لمونځ فرض دی، نو د لمونځ علم ور باندې فرض عین دی. اوس که دغه مسلمان چې فقیر دی خو لیکن بیا هم د تجارت علم زده کوي، د دې لپاره چې دا تجاران بیا راسي او مشکل خپل د ده نه حل کړي، دا اوس فرض کفایي ده. نو د خپلو ضروریاتو دپاره د علم زده کول چې په ده کومه فریضه ده دا فرض عین دی، او د عامې جامعې د ضرورتونو د حل کولو دپاره علم دا بیا فرض کفایي. یوه پوښتنه جناب شیخ صاحب چې زموږ خویندو مطرح کړې ده رانه، ګیلهمند هم دي یو څه د اسلامي امارت له حکومت نه. زموږ خویندې تاسو په جریان کې یاستئ چې زموږ وړې خویندې چې مکتب ته دوی له شپږم ټولګي نه پورته چې کوم صنفونه دي دا بند دي فعلا. نو د دوی ګیله دا ده چې علم خو فرض ده په ټولې انساني ټولنې باندې، دا نه ده مطرح شوې چې نارینه د علم وکړي او ښځې د نه کوي علم. نو په دغه توپیر باندې ستاسو نظر څه دی؟ دلته بعضې کړۍ داسې دي چې د اسلامي امارت دا موقف چې غلط خلکو ته بیانوي، او د هغوی دا کوشش هم کوي چې بعض ځایونو کې نصوص مطلق بیان کړي او د هغه اطلاقي معناګانو نه د خلکو ذهن کې دا جوړه کړي چې وګوره د فرایضو نه تاسو منع شوي. اول خو زه د هیوادوالو ټولو ته دغه وایم چې اسلامي نظام یا دا زمونږ اسلامي امارت
دا په ډیرو قربانیو راغله. دقیقاً. او د دې ډیرو قربانیو مقصود دا دی چې په دې وطن کې اسلامي نظام حاکم سي، او دا هم ټوله دنیا په دې باندې پوهیږي. او موږ د خلفای راشدینو مثال لرو چې اسلامي نظامونه دا د دې ملت د سوکالۍ او د ښېګڼې او د ترقۍ دپاره ضمانت ورکوي. نو دا دوی ته باید اطمینان وي، او کله چې یو څه په شریعت کې روا وي، جایز وي، او حتی د یوې فریضې درجه ولري، اسلامي امارت به څنګه د هغې مخه ونیسي؟ دقیقاً. دا ممکنه نه ده چې ونیسي. خو یو خو دې کې دې ته متوجه کېدل پکار دي چې دا فرض هر علم نه دی. موږ په دې اوسو خبرو کې درته وویل چې کوم چې فرض دی هغه هم دوه قسمه دی، یا فرض عین یا فرض کفایي. او بیا هم داسې علوم دي چې د کسب درجه به ولري، خو لیکن د فرضیت درجه به ونه لري. یعنی مطلب جائز به وي، روا به وي، خو اما فرض به نه وي، د ضروریاتو څخه به نه وي. داسې بعضې موږ حرفي کسبونه علوم دا لرو چې باید هغې ته متوجه اوسو. دویم موضوع د علم په باب کې د زنانو چې کوم شی ډیر ضروری دی او موږ باید ورته خامخا متوجه یو، هغه د اسلامي نظام یا د اسلام د اساساتو یا د اسلامي تعلیماتو د رڼا لاندې درس او تدریس یا تعلیم ورکول دا ضرور دی. او په هغې کې باید اسلامي امارت چې همدې ته متعهد هم دی، دا اراده هم ده، داسې یو ماحول برابر کی چې زمونږ د خویندې، زمونږ د لورګانې، دا دوی چې تعلیم کوي دا د اسلامي زیور باندې آراسته تعلیم وي. او دوی بیا سبا داسې نه وي چې داسې یو تعلیم وکړي چې هلته بیا دوی د اسلام سره په ټکر کې دوی واقع سي. ډېر ځلې داسې وي زموږ تعلیم یافته قشر کله کله د نه معلوماتو د وجې یا د نصاب د کمزوروالي او د ضعف د وجې هغوی د اسلام نه بیا ښه نه خبر. نو په کار دا ده اسلامي امارت هم په همدې باندې کار کوي چې داسې یو ماحول برابر کړي چې زمونږ دغه لورګانې، دغه خویندې، دا د وطن دا یو پاک قشر، دا صنف نازک، دا باید داسې تربیه سي چې آینده دا مثال د خدیجة الکبرا ان شاء الله، او دا مثال د حضرت عایشه صدیقه وي، دا مثال د حضرت زینب وي. منګه هغوی په کتابونو کې لولو مثال نه لرو، باید ژوندی مثال د هغې موږ نړۍ ته تقدیم. بله بله ان شاء الله. او د اسلام په تاریخ کې زمونږ مسلمان خویندې حتی په دې باندې توانېدلې وي چې لوی لوی امامان د دوی تر لاس لاندې تربیه شوي دي، دوی ته تعلیم ورکړی ده. او ان شاء الله چې په دې برخه کې به اسلامي امارت ډېر ژر اقدام وکړي او د دغو خویندو د علم او د تحصیل لپاره به زمینه مساعده کړي. ان شاء الله په دې باور یستو. جناب شیخ صاحب راځو هغو پوښتنو ته چې زمونږ ګرانو هیوادوالو رانه مطرح کړي دي. دلته یو سلسله پوښتنې مې ځان سره یاداښت کړي چې د دوی پوښتنې هم بې ځوابه پاتې نه شي، نو دا پوښتنې به تاسو نه مطرح کړو. یو هیوادوال زمونږ پوښتنه مطرح کړې وایي قسم په څو ډوله دی؟ که یو څوک قسم خوري او په دې قسم باندې بر ناحقه، مثلا که یو څوک قسم خوري په ناحقه باندې، په دې قسم باندې ګناهګاریږي، او که ګناهګاریږي نو کفاره یې بیا څه ده؟ دې ورور ته په جواب کې موږ دا ووایو چې اول خو د الله نوم د دې احترام پکار دی. بله دقیقا. قرآن عظیم شان کې الہ العالمین فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. جزاک الله. د دې تفسیر کې مفسرین، زمونږ محدثین چې کوم بیا بحث کوي، فقها، نو په دغه خبرې باندې تحزیز او تیزی کوي چې باید سړی بې ځایه قسم ونه خوري. د الله نوم دا باید هر ځای کې یاد نه کړي، دقیقا، ځکه د دې احترام پکار دی، د دې قدر پکار دی، او د دې عزت پکار دی. اوس که یو چا قسم وخوړ، په شریعت مطهره کې دا قسم درې قسمه دی. یو ته په فقهي اصطلاح کې یمین لغو وایي، یو ته یمین منعقده وایي، او یو ته یمین غموس وایي. دا زمونږ فقهي او شرعي اصطلاح. یمین لغو هغه دی چې په دې باندې سړی ګناهګار نه دی او په دې کې کفاره هم نشته. لکه څه ډول قسم جناب شیخ؟ اوس
د احناف په نس زمونږ او د ستاسو په مذهب کې یمین لغوه یو سړي قسم وخوړ په ماضي باندې په تیره باندې په تیره شوې زمانه کې یو کار شوی د ده په ګمان قسم یې پې وخوړ د خپل ګمان مطابق چې د ده ګمان دا دی دا کار شوی نو قسم یې ورباندې وخوړ چې والله دا کار شوی په ماضي باندې او یا په حال باندې نو حال یا ماضي کې د خپل ځوان او د خپل غالب ګمان مطابق قسم وخوړ او د خپل غالب ګمان دا چې دا کار همداسې دی نو ځکه یې ورباندې قسم وخوړ او حتی هلته په نفس الامر کې بیا دا کار داسې نه و دې ته یمین لغوه وایي دا سړی ګناهګار نه دی په دې باندې نه حانس کیږي دی ورباندې حانس نه دی په ده باندې کفاره چې ده یا دا ورباندې لازم نه ده نه لازم ګناهګار هم نه دی ورسره نو ګناهګار هم نه دی ذکر ده خو دا ځکه قسم وخوړ چې غالب ګمان دا او دا کار هم داسې شوی صحیح ده داسې او بل چې دی نو په ماضي باندې قسم دی په تیره شوې زمانه کې یو کار شوی دی ده ته معلوم دی چې شوی نو ده قسم پې وخوړ چې نه دی شوی قصدن کار شوی دی اما ده او دیم پې خبر دی په نه ترسره کولو یې قسم وخوړ ده قسم وکړ نو دې ته غموس وایي صحیح ده غموس په عربي کلمه ده او ماده د غمس پکې پرته ده غمس د غوپه کولو ته وایي صحیح نو علما وایي د دې وجه تصمیم دغه ده چې دا یو ځل سړی په ګناه کې غوپه کوي خو کبیره ګناه ده صحیح قرآن شریف کې په دې کلک رد راغلی او نو بیا به جزا جهنمي د اور لمبي وي په جهنم کې غوپه کېدل که دی د دې نه توبه ونه باسي نو د غموس نو کبیره ګناه ده یمین غموس او د کبیره ګناهونو حل توبه ده چې دی کلکه توبه وباسي پښیمانه سي په دې کار باندې استغفر الله ووایي او عزم صمیم وکړي چې زه به بیا داسې کار نه کوم امید دی الله ورته بخښنه وکړي او التائب من الذنب کمن لا ذنب له سړی چې د ګناه نه توبه وباسي بل دا داسې دی لکه د سره چې ګناه بیا کړي نه کفاره وایي نو نشته صرف توبه به وباسي بس صرف توبه وباسي او دریم قسم قسم او دریم قسم قسم چې دی هغه بیا یمین منعقده ورته وایي دا چې په استقبال باندې کم قسم سړی کوي دې ته یمین منعقده وایي آینده زمانه باندې یو سړی وایي چې والله زه به دا کار کوم او وی نشي کولی او یا وایي چې نه یې کوم صحیح نو بیا یې ونه کړي قسم یې په کولو کړی او دا یې ونه کړي او یا قسم په نه کولو کړی صحیح او بیا یې وکړي نو دغه صورت کې دې ته یمین منعقده وایي دا په استقبال باندې دی په آینده زمانې باندې دی او د آینده د پاره دغه قسم خوړلی او دا قسم قصدن خوړلی خو اراده یې کړې عزم یې کړی دا سړی ګناهګار هم دی که حالس شو دا قسم کړی زه به دا کار نه کوم بیا یې وکړه یا یې دا قسم کړی چې زه به دا کار کوم او هغه یې ونه کړ هم ګناهګار شو او هم کفاره پې لازمه شوه کفاره به څه وي جناب شیخ د دې په دغه یو قسم کې دا موږ چې درته وویل چې دا کوم په آینده باندې سړی قسم وخوري او یمین منعقده چې په اصطلاح فقهي کې ورته ویل کېږي او دی خو ګناهګار هم دی په صورت د حانس کېدلو او کفاره یې دا ده که دا سړی مالدار و صحیح وسې درلود نو د دپاره اختیار دی که غلام ازادوي اوس خوا د غلامانو موضوع نشته ده نو د غلام ازادول دي او که چېرته لسو مسکینانو ته ډوډۍ ورکي خوراک ورکي نو صباحا و مساء یعنی د ورځې 2 وخته دومره خوراک چې دی مروجه خوراک د سیمې په اساس باندې او من اوسط ما تطعمون اهلیکم هغه درمیانه خوراک دی چې دا ورباندې ماړه سي او 2 وخته خوراک او یا دا ده چې دوی ته جامه ورکي لاسو کسانو نو که په دغو 3 وړو کې دی اختیار لري او چې کم یې وکړه بل د کفاره د قسم چې ادا شو که څوک توان نه لري اقتصادي خو دا موضوع د غني په باره کې ده دا چې یو سړی قدرت ولري که یو سړی قدرت نه لري بیا به 3 ورځې روژې نیسي خو دا 3 روژې هم متتابعات دي پای در پای دي متصلې به یې نیسي د نیت د کفارې د قسم ډیره مننه جناب شیخ صاحب یو څوک مثلا جناب شیخ صاحب پوښتنه د پیدا کیږي په موضوع کې یو څوک د 2 کسانو ترمنځ د جوړجاړۍ لپاره یا د سولې لپاره قسم کوي په ناحقه باندې دا څه ډول قسم ده مثلا یا مثلا د شر د ختمولو لپاره قسم کوي کنه او دلته موضوع دغسې ده چې
قسم به دا سړی نه کوي. ښه د قسم د کولو اجازه دته نشته. ښه یو قسم کول دی، یو دروغ ویل. دلته دې خبرو کې خلکو ترمنځ خبط راسي. ښه په صلح کې د مسلمانانو په منځ کې د اصلاح دپاره دروغ ویل جایز دي، صحیح، اما قسم خو نو نه ده کول پکار. صحیح، او ځکه دا خو د الله د نوم احترام پکار. صحیح. ډیره مننه. یو بل ورور زمونږ داسې پوښتنه را لېږلې جناب شیخ صاحب چې البته په ایمیل اډرس باندې زمونږ را لېږلې، لیکلي دي همیش لپاره یو څوک په لوس سر باندې لمونځ کوي په مسجد کې یا په کور کې، مثلا په لوس سر باندې همیش لپاره، او فکر کې دا چې په لوس سر باندې لمونځ کېږي همیش لپاره، او قصدا سر نه پټوي د لمونځ لپاره، یا خولۍ یا مثلا پګړۍ یا بل شی، مقصد سر خپل پټ کړي، دغه کار نه کوي. د دې حکم څه دی د لمانځه په اړه باندې؟ حکم یعنی مکروه کېږي لمونځ، باطلېږي لمونځ، څه رقم؟ دلته د دغه ورور په جواب کې مونږ دا وایو چې المونځ په عباداتو کې اهم عبادت، دقیقا بهترین عبادت. قرآن عظیم الشان کې الہ العالمین فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب دی هغه مؤمنان چې هغوی لمونځ کوي او په خشوع په حالت باندې کوي. الحمدلله. خشوع پکې د خشوع د نورو علاماتو ترڅنګ د ظاهري خشوع، د ظاهري خشوع د نورو علاماتو ترڅنګ یو علامه بعض فقها دغه ذکر کوي چې سر به پټ وي، دا د خشوع یو علامه ده. نور اخواته چې فقه ته موږ وګورو، زمونږ ور تاسو په فقه کې دغه موضوع صراحتا ذکر ده چې په مانځه کې د سر پټول سنت دي. په مانځه کې د سر پټول دا سنت دي، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت. او څوک هم دا نس ثابتولی په ذخیره کې د احادیثو چې د حالت د احرام نه علاوه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د په لوت سر باندې لمونځ کړی، نو دا سنت دی. او دا د فقهاو د مسلماتو نه دا ترک د سنت ته دوی مکروه وي. کله چې په مانځه کې سنت پاتې شي بله مکروه نو کېږي، دې ته مکروه کېږي. بله نو که چېرته څوک لمونځ تهاونا، بله تکاسلا، مکررا، قصدا او د سستۍ د وجې کنه، او دغه سړی د سستۍ د وجې د تهاون د وجې لوت سر باندې لمونځ کوي، نو سنت ترې نه پاتې سو، دا لمونځ مکروه دی اگر که یو ځل هم. او که چېرته یو سړی دا لوت سر لمونځ کوي او قصدن یې کوي، قصدن یې کوي، دوام ور باندې کوي، او اراده استخفاف وي، د لمونځ عدم اهمیت وي، نو دا سړی چې دی بیا دین نه وځي. ځکه استخفاف بالشرائع کفر، د شریعت توهین کول یا د شرائع توهین کول دا خو بیا کفر دی. او دا خو مسلمانانو باندې د سړي ګمان نه کیږي چې هغه د دا د استخفاف په نیت باندې دا کار وکړي. نو عموما د سستۍ د وجې، د تکاسل د وجې، نو دوی نه دا سر خپل چرې دا لوڅ پاتې کیږي. نو دغه عموما زه د خپلو ځوانانو ته، د ملګرو ته، د مسلمانانو ته دغه موږ وایو چې باید په مانځه کې د سنتو رعایت وشي. دا سنت چې دا مکملات دي لپاره د مانځه. بالکل په دې سره دا قلاګانې دي. زموږ استادانو به موږ ته یو مثال پیش کوو، وایي د فرضو نه قلا واجب ده، او د واجبو نه قلا چې دا بیا سنت ده، د سنتو نه قلا چې دا بیا دا مستحبات دي، آداب دي. دغه قلاګانې چې سړی مضبوطي کی، هغه اصلي مقصودي شیان چې واجب او فرایض دي هغه بیا مضبوط دي. دا چې یو دیوال ترې نړۍ آخر کې بیا دا مشکلات، دقیقاً سستی پیدا شي. دقیقاً نو لوت سر باندې لمونځ کول دا چاته نه دي پکار، دا خلاف سنت دی او داسې لمونځ مکروه دی. ها فقها دا وایي چې مزاجونه مختلف دي. که چېرته یو سړی د هغه خشوع په دې لوت سر کې راتله، کله بعضې خلک وایي په لوت سر به زارۍ وکړم، نو دا یو عرف دی چې دا لوت سر یا په دعا کې سر لوڅول، په زاریو کې سر لوڅول، په مانځه کې سر لوڅول، د په نیت د عاجزۍ کول،
صحیح. اراده یې دا وه چې په دې لوط سره به زه خدای ته وژاړم که الله مې دا دعا قبوله کړي نو د ده په حق کې بیا دا مکروه ده. صحیح. دا نو یو خاصه واقعه ده او د خاص سړي موضوع. کور ودان ژوندی اوسئ جناب شیخ صاحب. له هر اړخیزو معلوماتو نه مو کور مو ودان. درنو کتونکو خپرونه دوام لري او تاسو هم خپل نظریات او خپل پوښتنې موږ سره شریک کړئ. هغه پوښتنې را سره دي چې تاسو مطرح کړي دي موږ نه او هیلهمند یم چې خپل تلویزیون ته ناست اوسئ او دغه د پوښتنو ځوابونه مو واخلئ. یوې خور واتساپ کې پیام کړی جناب شیخ صاحب، لیکلی دی چې خور ته په میراث کې حق نه ورکول څه حکم لري؟ متاسفانه زموږ په افغانستان کې دغه عرف اوس هم شته ده او خویندو ته میراث نه ورکوي. اکثره خویندې خفه وي او خویندې بیچارهګانې بیا له ډاره د دې لپاره چې روابط یې خپل پلارګنۍ سره یا ورور سره روابط یې خراب نه شي او خپل ورور خپل پلار د لاسه ورنکړي نو خپل د میراث غوښتنه هم نشي کولی. نو حکم یې څه ده چې څوک نه ورکوي میراث قصدا؟ دلته خو موضوع دغسې ده. د خورکۍ د دې سوال په جواب کې موږ دا وایو د ټول ملت ته د ټولو مسلمانانو ته خصوصا زموږ استاسو جامعې ته چې دا حقوق په شریعت کې چې ذکر کیږي دا دیوانونه دا زموږ د عملنامې دفترونه دا 3 قسمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الدواوین 3 دا دیوانونه 3 قسمه دي. دا زموږ د عملنامو دا دفترونه دا 3 قسمه اعمال په دي کې. یو هغه اعمال دي چې لا یغفر، الله یې چاته هم نه معاف کوي. او یو هغه اعمال دي چې لا یترک، الله یې هیڅ چاته نه پرېږدي. او یو هغه اعمال دي فيما بینک و بین الله، دا ستا او د خدای په منځ کې دي. هغه د الله خوښه د مشیت د هغه دی، که د الله خوښه و معاف به دي کي او که د خدای الله خوښه و نو به دي نسي. کم اعمال یا کم دیوان چې د هغې بخشش نه کیږي العیاذ بالله کفر او شرک ده. که څوک په کفر باندې مړ سي، په شرک باندې مړ سي، بې توبې مړ سي د کفر او د شرک نه، دا سړی مخلد فی النار ده، همیشه به دی په جهنم کې وي، خالدین فیها ابدا، ابد الآباد د پاره به دی جهنم کې وي. د ده لپاره بیا د خلاصون څه لاره نشته. قرآن عظیم شان تصریح کوي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. او یو هغه اعمال دي چې هغه حقوق الله دي، المنز دی، روژه ده، زکات دی، دا کوم چې د الله لخوا په شریعت مطهره کې په موږ او تاسو باندې فرض ګرځېدلي. نو دا بیا هغه څه دي چې په مشیت د باری تعالی پورې دي. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چاته چې د الله اراده وسي. نو دا په مشیت د باری تعالی پورې تعلق لري. یا به الله معامله د عدل ورسره وکړي او یا به الله معامله د فضل ورسره وکړي. فضل دا معنا چې معاف به کړي، خدای چې معاف کړي نو څوک به راونیسي. او یا د عدل معامله د ګناه په اندازه به الله جهنم کې واچي او چې کله پاک سي نو بیا به جنت ته ولېږي. خو چې مؤمن وي، ایمان شرط، مسلمان وي، په ایمان وفات سوی، الله دې زموږ او تاسو د ټولو خاتمه په ایمان کامل راوړي ان شاء الله. او دریم چې د هغه حقوق العباد دي، دا د بنده حق نو لا یترک، دا الله چاته نه پرېږدي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای صحابه ونه پوښتنه کوي تاسو خبرې اتدرون من المفلس؟ مفلس چاته وایي؟ صحابه وایي مفلس به هغه ته وایي چې درهم او دینار او پیسې نه لري، شتمني نه لري. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي مفلس هغه دی چې صاحب الصلاة وي، صاحب الزکات وي، یعنی څومره عبادات دي، انواع د خیر دي، دا ټول د کړي، خو لیکن هلته د بنده حقونه ورباندې. یو سړی ورته راسي ماته یې کنځله کړې، بل سړی ورته راسي زه یې په څپېړه وهلی، بل سړی ورته راسي وایي په ما یې ظلم کړی، بل سړی ورته وایي زما حق یې خوړلی، زما مال یې خوړلی، زما حق یې نه دی راکړی. نو اله العالمین
بیا نو د حسنات اخلي هغه ته ورکوي نیک اعمال هغه ټول نیک اعمال چې کله اخلاص شي او د هغوی حق نه اخلاص شوی بیا نو اله العالمین د هغوی ګناهونه را اخلي په ده باندې ګناهونه تر څو چې د خپلو ګناهونو او د نورو لاندې بار په جهنم کې الله څومره سخته موضوع ډېره سخته موضوع نو بناء راځو خپل مطلب ته خپل جواب نو د خور حق د الله پاک د میراث حکم په قرآن شریف کې نازل کړه دقیقا او د جاهلیت په دور کې یو قانون چې یو څوک به مړ سو بل چاته هیڅ چاته د مال نه ورکاو مګر هغه چاته ورکوای سو چې توره به نیولای سو او جنگ به کولای سو دا جاهلی قوانین شریعت مطهره دا قوانین ټول مات کړ میراث ذکر کو او اله العالمین په دې مال کې د اقرباو د پاره د خپلوانو د پاره د اولاد د پاره مما قل منه او کثر د قرآن آیت د کلګ مال پرې کوي او کډیر د دوی حصہ الله ورته ښودلی دا حق العبد او باید ادای دا د بنده حق دی که چیرته دغه لور یا دغه خور دغه خپل حصہ بعد الافراز د جدا کېدو نه وروستو د معلومولو نه وروستو چې دې ته حصہ وښودلی شي دا د ستا حصه د خورې بل دا ستا د پلار په مال کې دغومره حصه ده ورسېده که میړه ته یې وبخي که ورور ته یې وبخي که یو بل چا ته یې وبخي دا حق که خرڅ یې کړي دی خپل حق دی اما چې لا افراز هم نه راغلی هغې ته سپارلی هم نه وي تعین هم نه ورته کړی او هغه د عرف او د رواج د اثر لاندې دعوه هم نشي کولی نو دا ورور ګناهګار دی دا خپلوان ټول ګناهګار دي او د دوی نه به الله تپوس کوي او سخت لوی جرم دی لا یترک کې دا داخلي په دې برخه کې که جناب شیخ صاحب چون د خپرونې وخت هم لږ پاتې دی یو دقیقه وخت لرو په دې برخه کې که د اسلامي امارت د حکومت په چوکاټ کې یوه خاصه اداره جوړه شي تر څو دغه د خویندو د میراث د حقوقو پوښتنه وکړي یا مثلا د نورو د میرمنې حق د زوج په میراث کې یا د مور حق د اولاد په میراث کې د دې پوښتنه وشي او د یو منظمه اداره ورته جوړه شي مثلا په دې باره کې خو که تاسو په خبر یې څه وخت مخکې د امیر المؤمنین حفظه الله حضرت شیخ صاحب یو فرمان هم اعلان شو صحیح چې د زنانو د حقوقو په باره کې د نکاح په باره کې په دې هغې باره کې بیخي صراحت درلود او دویمه موضوع زمونږ او ستاسو محاکم د اسلامي امارت دا د همدې دپاره دي چې فیصلې به شریعت باندې کوي خو محکمو ته اکثره خویندې زړه نه ښه کوي داسې محکمې ته که لاړ شي نو بدوالی ده ورته چې ورور به یې وایي چې خور مې ما باندې په محکمه کې عریضه وکړه داسې یو اداره یي چې د محکمې نوم ترې نه لرې شي یو اداره یي خاص همدغې موضوع له خاطره جوړه شوې وي نو دلته خو مونږ په دې اسلامي امارت کې که داسې یو خاصه اداره نشته کنه د دې د نامه ځکه ضرورت دې ته نشته مونږ که جوړه شي داسې په آینده کې په نظر کې ضرورت دې ته نشته ځکه د اسلامي امارت هر یو سپاهي دې ته متحد دی که دا کولی شي ولسوال ته ووایي ورتلی شي که دا خپلې حوزې والا ته ووایي دا خبره دا کولی شي او محاکم د همدې دپاره ناست دي علما د همدې دپاره ناست دي د علماو شورا د همدې لپاره ده خو که یو څوک خپل حق نشي غوښتلی نو بل به څنګه بیا کور ته وروړي نو خپل هم یو څه منډه ورپسې پکار ده پیام مو هغه ورونو ته چې دغه حق نه سترګې پټوي او نه ورکوي پیام مو څه دی ورته او دغه ورونو ته خو زمونږ پیام همدغه پیغام مونږ ورته لرو چې که چېرته دوی نه دا خورې مو نه غواړي او کورنۍ هم څوک غږ ورباندې ونه کړي اله العالمین یې ترې نه غواړي دقیقا او خدای پاک به د نه پوښتنه کوي اله العالمین به د نه تپوس کوي او دا په هغه څه کې دی چې لا یترک الله یې هیڅ چا ته پرېږدي نه او چې نه پرېښودلی کېږي باید دوی دا خپله غاړه چې دا خلاصه کړي او د ګناه نه ځان خلاص کړي د دوی د لمونځ او د دوی د عباداتو په دغه ځمکه کې بیا د دوی مونځ کول دا هم بیا نه کېږي کور مو ودان ډیره مننه د افغانستان مفتی اعظم شیخ صاحب محمد عزیز الله المظهري کور مو ودان چې راغلی خپرونې ته تشریف مو راوړی جزاکم الله ژوندي اوسئ الله پاک دې اجر درکړي تاسو ته خیر ویسئ ډیره مننه درنو کتونکو تاسو نه هم ډیره مننه چې راسره وئ انشاءالله موږ سره ځینې نورې پوښتنې هم دي په راتلونکو خپرونو کې به انشاءالله شیخ صاحب نه به مطرح کړو بیا هم تاسو که نظر لرئ او پوښتنې لرئ زموږ د اړیکو هغه ادرسونه د تلویزیون په سکرین باندې شته
پته ده، زموږ ایمیل ادرس، زموږ د واتساپ شمیره او همدارنګه زموږ د ټلیفون شمیره. تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا چې راسره وئ او ملتیا مو وکړه، کور مو ودان. تر بیا بلې خپرونې تاسې په پاک الله سپارو.